السلام علیکم د پښتون میډیا قدرمنو لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې مهم او وروستي خبر ته ویان احمد زیار د افغانستان په اړه د مسکو غونډه کې په ټولګډوني حکومت ټینګار شوی د افغانستان په اړه د مسکو فارمیټ غونډې د پای په اعلامیه کې ټینګار شوی چې افغانستان په واقعي معنا یو ټولګډونی حکومت رامنځته کړل شي داسې حکومت چې د ټولو مهمو سیاسي توکمیزو ډلو ګټو ته پکې پام شوی وي د افغانستان په اړه د مسکو څلورمه مشورتي غونډه د روسیې، چین، پاکستان، ایران، هند، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان هیوادونو د ځانګړو استازو او لوړپوړو چارواکو په حضور په مسکو کې جوړه شوې وه. په اعلامیه کې د افغانستان له حکومته غوښتل شوي چې د ترهګرۍ او نشهیي توکو د قاچاق د ریښو له منځه وړلو په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي او په عین حال کې له طالبانو څخه د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه او په دې برخه کې د مرستې لپاره چمتوالی وښود. د غونډې ګډونوالو وویل چې په افغانستان کې د ګاونډیانو په ګډون د نورو هیوادونو د پوځي تاسیساتو جوړول د منلو وړ نه دي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو په ګډون په افغانستان کې د طالبانو له چارسنبالي حکومت سره د همکارۍ لپاره د ګډې او همغږۍ تګلارې غوښتنه وکړه او د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د افغانستان په اړه د بین الافغاني مذاکراتي ډلې له جوړېدو ملاتړ وکړ. د دې غونډې ګډونوالو وویل هغه هیوادونه چې په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې حضور درلود باید د هیواد په کورنیو چارو کې له لاسوهنې پرته د افغانستان د اقتصاد د بیا رغونې اصلي مالي بوج پر غاړه واخلي. د غونډې ګډونوالو وویل د افغانستان خلکو ته د بشري او اقتصادي مرستو د رسولو لپاره د هڅو زیاتولو ته اړتیا ده. د اعلامیې له مخې د غونډې ټولو خواوو وویل چې د اقلیتونو، ښځو او ماشومانو په ګډون د ټولو توکمونو له اساسي حقونو څخه ملاتړ کوي. په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر رسول موسوي په یوه ټویټ کې دغه غونډه بریالۍ بللې ده. هغه وویل که څه هم په دې غونډه کې طالبان نه وو خو که د غونډې پریکړو ته پام وکړي دا به د افغانستان ګاونډیانو او سیمې په ګټه وي. طالبان تر اوسه د دغې غونډې د اعلامیې په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو وړاندې دغه غونډه د دوی د استازو د نه وربللو له امله نیمګړې بللې وه. تیر کال د افغانستان په استازۍ د طالبانو یو پلاوی وربلل شوی و. طالبانو د دغه جوړښت د 2013 کال په غونډه کې هم ګډون کړی و چې دوی ته په یو ډول سیاسي لاسته راوړنه هم ګڼل کېده. د پښتون میډیا قدرمنو لیدونکو دا و زموږ نننی وروستی او مهم خبر. تر بیا ښې چارې.